د خپلواکۍ او امنیت ساتونکو خپرونې ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله. تمه ده چې روغ او جوړ به یاست. درنو لیدونکو دا ځل د خپرونې په درشل کې 14مې حوزې ته راغلي یو تر څو د دغې حوزې فعالیتونو کړنو هڅو اړوند تاسو ته ځانګړې خپرونه چمتو کړو. تمه ده تر اوسه شیبو راسره پاتې شئ او ملتیا مو وکړئ. د کابل ښاریانو د امنیت خوندیتوب او بشپړې ډاډمنې فضا د برابرولو په موخه د پلازمینې په بیلابیلو برخو کې امنیتي حوزې فعالې او مجاهد سرتیري پر دندو بوخت دي. له دې ډلې 14مه امنیتي حوزه چې د قلعه زمان خان په سایمه کې موقعیت لري د دغې سیمې لویه برخه په بر کې نیسي چې په ټولو برخو کې امنیتي چک پوینټونه فعال او مجاهدین یې د ګزمو او زیرک امنیتي تحرکاتو په ترسره کولو د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. جرایم خو بسیار کم شده. ما یک شورای مردمی داریم. اینجا که در جلسه مردم تلبیسیم خود مردم به اقرار کردن که 85-90% جرایم کم شده. الحمدلله ما میبینیم که از وقت حال که مقایسه میکنیم در 90% رسیدگی جرایم کم شده. د غیرت او ننګ خان مجاهد افغانستان د غیرت او ننګ خان مجاهد افغانستان د وختر مرد میدان مجاهد افغانستان. لا پاک موسیقی چیر دی د خیر استاد میدانوي شرایط کوم زار راست د چمن وزیر په مشکلات باندې نه خدمت کې دا کار کوي ان شاء الله سلام لا هم پاتې لا هم ځان مجاهد افغانستان لا هم پاتې لا هم ځان مجاهد افغانستان د وختر مرد میدان مجاهد افغانستان د غیرت او ننګ خان. د تلاشۍ پر جریان د سیمې میشت هیوادوالو پر دغه لار تیریدونکي موټر چلوونکي د امنیتي ځواکونو له چلن خوښ دي او په وینا یې چې اوس کولی شي په بشپړ ډاډمن زړه او مسؤونه فضا کې د شپې او ورځې د هیواد ګوټ ګوټ ته سفر وکړي. کوم ځای څخه راغلی ورور؟ زه له میدان وردګو ولایت نه راغلی. ښه ډېر ښه. دلته چک پوینټ کې مجاهدینو تاسو څخه برخود څنګه و؟ د مجاهدینو برخود الحمدلله بیخي ښه و، ډېر تر خوشحاله یم. امنیتي وضعیت په اړه راته امنیتي وضعیت هم الحمدلله بیخي ښه ده. له میدان وردګو ولایت نه راغلم. دلته مې د تجارت څه کارونه و جواز په خاطر ډېر خوشحاله وي. د سړکه په غاړه موټر ودرو خپل کارونه ټول خلاص کړو راسو موټر په ځای ولاړ یو مشکل نه انشاءالله. د غیرت او ننګ خان مجاهد افغانستان د غیرت او ننګ خان مجاهد افغانستان د وختر مرد میدان. اسلام ستړي مسیح کړي ساتل یا سره پاک موسیقي چیر دی د خیر کاری ساتل ها مثلا نه پاتوري وخت دی دا وخت دی ستړي مسیح کله یا سره نه تاسو به تاسو دا دا واسه بس ته وایي سم ستړي مسیح کله یا سره پاک موسیقي چیر دی د خیر کاری ساتل بس څه خدمات ورته وکړو بخښه کوئ. د غیرت او ننګ خان مجاهد افغانستان د غیرت او ننګ خان مجاهد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د وضعیت په اړه نو موږ بس د ولس په خدمت کې 24 ساعت په سر او مال ورته ولاړ یو. ولس زموږ د خوا څخه ډاډمن اوسېږي چې هېڅ مشکلات نه ورته ګرځېږي دوی ته. د دوی د سر او مال خوندیتوب دپاره موږ ولاړ یو چې دوی باید ښه په بېغمه زړه سره خپل ژوند وکړي. اسلامي امارات یو فرد په حیث باندې د دوی خدمت ته ولاړ یم 24 ساعته انشاءالله مشکلات به دوی ته نه پېښېږي په خدای کوله. د ورځې په لړ کې د امنیتي ځواکونو له داسې لاسته راوړنو سره مخ شو چې په ډېر لنډ وخت کې یو تن موبایل تختونکی نیسي او د قانون منګلو ته یې سپاري. ما نوم اجمل خان ده د کارتینه اوسېدونکی یم وروره. دلته زه اسکریم خرڅوم دا راغی ماته نږدې وایي اسکریم دا راکه دا راکه یو پیره دا لاړه وایي زه نه اخلم چې ما جیب وکتله چې ټلیفون نشته کراچي مې ودره ورپسې منډه مې کړه دا هلته لاړه بیا هلته غلکانو مو بیا د 14مه مسؤلین حوزې م هلته و دزګیره که پې 10 دقیقې 15 دقیقې ونه سو چې ګرفتار سو دلته پوستې ته م راوسته. امنیت خو اوس بیخي ښه ده نور نه څوک غلا نسي کولی چې هم کې هغه د 15 دقیقو کې ګیر راځي نور مجاهدون نه مونږ ډېر خوشحاله یو وروره ولې چې غله هم کم سوي دي څوک کولی هم نسي.
د 14 امنیتي حوزې مسؤلین وایي د امنیتي پیښو او جرایمو کچه د پخوا په پرتله نږدې صفر ته راټیټه شوې ده. د دوی په وینا اوس مهال له ډیرو کمو داسې مواردو سره مخ کیږي چې پکې د لوی سازمان یافته غلاوې یا امنیتي پیښې ترسره شوې وي، خو د پیښېدو په صورت کې دوی په بیړه او ویښونکو هڅو تر مجرمینو ځانونه وررسولي او د قانون منګلو ته یې سپارلي. تاریخ گواه شاهد است در طول تاریخ در هر عرصه جهاد همکاری ملت بوده. در این گرافیک پایین آمده همکاری مردم ملت از ملایمام، از وکیل، از نماینده ها بدن که تمام همکاری کردن که جرایم پایین آمده کمک همکاری ملت بوده و هست. د غیرت او ننګ نښان مجاهد افغانستان، د غیرت او ننګ نښان مجاهد افغانستان د وخت. بسم الله الرحمن الرحیم. یک سلام بگیرم خدمت تمام مجاهدین سرتاسر افغانستان. موفق و فیروز و کامیاب باشه. دیگه در این 3-4 سال که هست ما هیچ کدام احساس ناامنی و نارامی نکردیم. در هر جایی که هستیم خانه ما هست ناحیه 13 از اینجا تا اینجا 9 بجه شب میریم پس خانه کدام مشکل هم نه در راه هست نه در مسیری که میشینیم نه در همینجا که هست. که ما دکانداری نکردیم این پیسه در زیر چیز خود میماندیم که تا صبح همینجا باشه تا صاحب پیسه یا آرد فروش است یا گاز فروشش بر بدیم. حالا آرام کده خود میبریم آرام کده خود میاریم. د جرایم کټه خو ماشاءالله اوس د موږ په سایه کې بیخي صفر ته راغلی ده. تاسې خپله ولیدل چې دا اوس موږ یو د موبایل غل په د دومره ورځو کې یو د موبایل غل ونیو، نور انشاءالله هر شی بیخي صفر ته راغلی دي، که جرایم دي که مواد مخدر دي که هر شی دي موږ په حوزه کې ماشاءالله بیخي کم سوي دي، بیخي صفر ته راغلی دي. نه انشاءالله اوس هغه یو شی هم نشته، اوس هغه خبرې ختمې دي نشته. ډېره غټه غلا همدغه ده چې موبایل پټ که وتښتوه، نور څه شی نشته انشاءالله. همدغه تاسې خپله ولیدل اوس داسې غلم له نشته اوس غټه کچه باندې. ماشاءالله موږ که پوستي دي او که د کنټرول او جنایي ملګري دي یعنی بیخي فعال دي، بیخي شکر ده ټول په سایو کې دي ګرځي منظم دي. که پوستو وال دي تاسې خپله ولیدل او د جنایي ملګري خو ماشاءالله 24 ساعته دي، یعنی حالانکه موږ 4 بجې پورې باید فعالیت وکړو، خو نه موږ د دې خلکو په خاطر باندې د دې ولس په خاطر باندې 24 ساعته یعنی که د ټایم شپه شواروز کې موږ 8 ګنټې خوب هم نه لرو، ګرځو ټول سایو کې. هېوادوالو ته پیغام دا ده چې ډاډه ژوند وکړي، په ارامه خپل وطن کې ژوند وکړي. ماشاءالله اوس خو امنیت ته یو شی هم نشته او ټولو نه دا خواهش هم کوو چې بیا هم که څه هغوی موږ ټولو ته نمبر ورکړي دي چې هر څه جرایم یې پیښه یې یو جنګ یې بل شی موږ ته د ډاډه زنګ وایي، موږ انشاءالله زر ورته رسېږو. د غیرت او ننګ نښان مجاهد افغانستان، د غیرت او ننګ نښان مجاهد افغانستان د وخت ستر مرد افغانستان د غیرت او ننګ نښان مجاهد افغانستان، د غیرت او ننګ نښان مجاهد افغانستان د وخت ستر مرد میدان مجاهد افغانستان، د وخت ستر مرد میدان مجاهد افغانستان د زنګو د شجاعت د غزاله د غیرت د اذان د حماسو د جرس د حقانیت د غازی او قهرمان مجاهد افغانستان، د غازی او قهرمان مجاهد افغانستان د وخت ستر مرد میدان. به تمام ملت و اقوام خود اطمینان میتیم که ما اینجا شبانه روزه زحمت و تلاش ما به خاطر امنیت، حفظ و آرامش ملت خود بوده، به خاطر خدمت در این مردم بوده. ما تحت هر شرایطی در سختی ها و آسانی ها در کنار ملت بودیم، به خاطر خدمت و حفظ و آرامش و آسایش ملت هستیم. تا کوشش و تلاش ما برای این است که تا ما بتوانیم برای ملت خود که یک خدمت خوبی را ارائه کنیم و ان شاء الله اطمینان میتیم که در تحت هر شرایط در کنار ملتی بودیم، از آبرو، عزت و مال این ملت دفاع میکنیم، تحت هر شرایط در کنارشان هستیم.
د غیرت او ننګ نښان مجاهد افغانستان، د غیرت او ننګ نښان مجاهد. کم شده از وقت مقایسه کنیم از جمهوریت تا بالا 90% پایین آمده. حالا روز به روز کم شده میره، جرای مقدر نمانده. حالا موبایل هم یک سیستم داره که پس یادیابی داره پیدا میشه. الحمدلله بخی کم شده. در ماه یک دانه و دو دانه هم در سایه حوزه ما موبایل دوزی نمیشه. موږ مجاهدین ډېر خوشاله اوسو، تنها دلته په ټول افغانستان کې سر تاسره امنیت نیولی ده او الله تعالی ورته هڅه ورکړي چې نورم امنیت وکړي کې موږ سره کار وکړي او موږ هم الحمدلله خپل امارات اسلامي سره همکار یو او موږ ترېنه خوشحال یو. شپه ورځ چې هر وخت ګرځو موږ الحمدلله ترېنه خوشحال یو. هر ځای کې هم داسې امنیت ده. پخوا خو داسې و چې ډار و که نه غله و یو شی بل شی. اوس الحمدلله هغه شی نه ورک دی. مجاهدین سراسر هر ځای کې ګرځي، ښکته پورته، شپه ورځ هر ځای کې آرامی ده. خلک خوشحاله دي انشاءالله. 10 سال میشه که اینجا فعالیت میکنم. پیش از اینکه بود وقت جمهوریت براستیم امنیت نبود، دیگه نبود، ولی فضل خدا مجاهدین ما شب و روز در فعالیت هستن. آزاد گشته میتونیم، آزاد شیشته میتونیم، وقت بریم نه وقت بریم در خانه خود رسیده میتونیم. هیچ کس مزاحمت ما نمیشه. ان شاء الله آزاد کار خود میکنیم، زندگی خود آزاد میکنیم. کس مزاحمت نداریم که کس در مقابل ما مزاحمت کنه. د غیرت او ننګ نښان مجاهد افغانستان، د غیرت او ننګ نښان مجاهد افغانستان، د وخت ستر مرد میدان مجاهد افغانستان، د وخت ستر مرد میدان مجاهد افغانستان. د نړۍ سترګو کې خار سملولی اغیار، تل په هسکو ولولو سرنګون یې کړو غدار. لا هم پاتې لا هم ځوان مجاهد افغانستان، لا هم پاتې لا هم ځوان مجاهد افغانستان، د وخت ستر مرد میدان مجاهد افغانستان، د غیرت او ننګ نښان مجاهد افغانستان، د غیرت او ننګ نښان مجاهد افغانستان، د وخت ستر مرد میدان مجاهد افغانستان، د وخت ستر مرد میدان مجاهد افغانستان. د زنګو د شجاعت، د غزاله د غیرت، د اذان د حماسو، د جرس د حقانیت، د غازی او قهرمان مجاهد افغانستان، د غازی او قهرمان مجاهد. گزمه 24 ساعته داریم از طرف شب و روز کس جنایی هم میگرده، شب کس طولای 24 ساعت از ما فعال است. گزمه ما میگرده تحت کنترل ما بسیار کلان است، از پل پاچاست تا پل شینه، از پل محمود خان است تا بغل ولسوالی بگرامی. د غیرت او ننګ نښان مجاهد افغانستان، د غیرت او ننګ نښان مجاهد افغانستان، د وخت ستر مرد میدان مجاهد افغانستان، د وخت ستر مرد میدان مجاهد افغانستان. د نړۍ سترګو کې خار سملولی اغیار، تل په هسکو ولولو سرنګون یې کړو غدار. لا هم پاتې لا هم ځوان مجاهد افغانستان، لا هم پاتې لا هم ځوان مجاهد افغانستان، د وخت ستر مرد میدان مجاهد افغانستان، د غیرت او ننګ نښان مجاهد افغانستان، د غیرت او ننګ نښان مجاهد افغانستان، د وخت ستر مرد میدان مجاهد افغانستان، د وخت ستر مرد میدان مجاهد افغانستان. د زنګو د شجاعت، د غزاله د غیرت، د اذان د حماسو، د جرس د حقانیت، د غازی او قهرمان مجاهد افغانستان، د غازی او قهرمان
مجاهد افغانستان د وخت ستر مرد میدان مجاهد افغانستان د غیرت او ننګ نښان مجاهد افغانستان د غیرت او ننګ نښان مجاهد افغانستان د وخت ستر مرد میدان مجاهد افغانستان د وخت ستر مرد میدان مجاهد افغانستان اوس وطن دی په شملو په ویاړمندو ولسو سپین دستار د آزادۍ په سر شال د پرګنو نو ما وړی په جهان مجاهد افغانستان نو ما وړی په جهان مجاهد افغانستان د وخت ستر مرد میدان مجاهد افغانستان د غیرت او ننګ نښان مجاهد افغانستان د غیرت او ننګ نښان مجاهد افغانستان د وخت ستر مرد میدان مجاهد افغانستان د وخت ستر مرد میدان مجاهد افغانستان لاري غېږه کې زمري ستر ځواکونه عمري منصوري جهادي هوډ هیبتي د کار سړي هر وګړی جانان مجاهد افغانستان هر وګړی جانان مجاهد افغانستان د وخت ستر مرد میدان مجاهد افغانستان د غیرت او ننګ نښان مجاهد افغانستان د غیرت او ننګ نښان مجاهد افغانستان د وخت ستر مرد میدان موضوع نصب یک پای بیلبورد بود در پل بکریان کونا و کارایش از شارولی خلاص شده بود مکتوب آوردم به اوزه که اوزم در جریان باشه که ما کار خود شروع بکنیم و کسی در کار ما مزاحمت نکنن و اینا وعده همکاری دادن گفتن اگر هر کسی بر شما مزاحمت میکنه ما حاضر آماده هستیم بر ما شماره هم دادن و گفت کس حق نداره برتون مزاحمت بکنه و ما اجازه نمیدیم برتون مزاحمت بکنن و ما بسیار خرسند هستیم از کارکرد اینا از کار اینا و از اینکه مکتوبای ما فعلا بسیار خوب در جریان مفته و کارش زود خلاص میشه بسیار خرسند هستیم ازشان هیچ مزاحمت نمیشه هیچ مشکلی بر ما ایجاد نمیشه بسیار خوشحال هستیم از اینکه واقعا در حصه مکتوب و حصه عریضه و چیزا اینا بسیار فعال هستن و بسیار خوب کار میکنن وضعیت امنیتی را کل ما شاهد هستیم که خیلی تغییر کرده تغییر بگیم 100% و کاملا فرق میکنه حالا صبح بگرد شب بگرد هیچ کس برتون مزاحمت نمیکنه مجاهدین امارات همیشه بر ما میگه که اگر کسی برتون مزاحمت کرد ما را در جریان بونین ما را خبر بکنین و ما کسی را نمیمونیم پیام ما است که کم با مردم بعضیشان که با روی خوش با طبع خوش خلق خوش رفتار بکنن و انشالله ما پیروزشان میخوایم دیگه پیام خاص برشان ندارم با تمام ملت افغانستان خصوصا در 16 است که کمک و همکاری بکنن در هر جایی که کدام مخالف کدام مجرم میبینن عاجل به شماره 100 یا به 119 زنگ بزنن بر ما احوال بدن که ما دمروی مجرم بگیریم مردم سایه حوزه 16 بیخی اطمینان ما 100% است هر وقت برشان گفتیم کدام مشکل میشه زنگ بزنه موبایل ها 24 ساعت فعال است هیچ کدام مشکل امنیتی ان شاء الله در سایه حوزه 16 نیست دا په داسې حال کې ده چې د پلازمینې کابل اوسیدونکي له دې وړاندې د ډیرو بد امنیتي وضعیت شاهدان ول او نه یې شول کولی چې خپل ورځنی کسب کار په ډاډمنه فضا کې ترسره کړي خو د اسلامي امارت حکومت واک ته رسیدو سره سم ورځ تر بلې امنیتي وضعیت مخ پر ښه کېدو دی چې د ښاریانو د بشپړ رضایت ښکارندویي کوي د غیرت او ننګ نښان مجاهد افغانستان د غیرت او ننګ نښان مجاهد افغانستان د وخت ستر مرد میدان مجاهد افغانستان د افغانستان ملي رادیو تلویزیون ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې د خپلواکۍ او امنیت ساتونکو خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته مو وړاندې کړه تر بلې خپرونې چې زه نثار احمد سرفراز ستاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی څښتن تعالی سپارم لوی الله مو مل